د کہانی شروعات دیو دوه جوړه رونونه کیږي کم چې هر وخت یو بل سره اوسېږي. دواړه یو ځای لوبې کوي، یو ځای خوراک کوي، د یو بل سره بې حده محبت کوي. په دغه دواړو کې د یو ورور نوم الیاس وي او د بل لوکس. د کوټوالې راسي یو خاموش هلک وي او بل خوا الیاس د ډېرو خبرو کولو والا او د خپل ورور د خیال ساتلو والا هلک. یو ورځ د دې دواړو مور د سکار په سلسله کې د کور نه بار لاړه شي او دغه دواړه رونه د نور کله په شان ایک یوازې په کور کې پرېږدي. څه وخت پس دوی دواړه په کور کې لوبې کوي لګیایي چې ناڅاپه مور یې کور ته راننوځي. دواړه رونه چې څنګه مور ته پام وکړي نو ګوري چې د مور د مخ نه دومره پټۍ تودي چې پته پکې نه لګي. دوی څنګه د مور دغه مخ ته پام وکړي نو یاره ورته محسوسه شي، خو بیا ورته لږ غونډې وخت پس اندازه وشي چې کیدای شي مور مې یا چرته اپریشن کړی وي او یا چرته په لاره کې اکسیډنټ شوي. دغه واړه پوهېږي نه چې خیر زموږ مور سره شوي څه دي. الیاس د خپلې مور نه د پوسو کې وي مورې تا درې مخه دا پټۍ ولې تو کړي دي، خو مور ورله د دې سوال په صحیح طریقې سره جواب ورنکړي. په دې وخت کې د الیاس په مور کې یوې عجیبه خبرې ته پام شي. دا ویني چې مور مې هره خبره کوي نو صرف او صرف ماته کوي او زما ورور لوکس تر سره ګوري هم نه. هغه الیاس ته وایي زه زویه د وخته ویده شه، سهار به بیا د وخته پاسې او لوکس داسې نظر انداز کوي لکه چې دغلته کې له سره موجود نه وي. د سهار په وخت کې د دوی مور جوس تیار کړي او صرف د الیاس په خوا کې یې کېږدي. په دې سره لوکس سخت خفه شي او الیاس ته په غوږ کې پټ غونتې وایي زما ورته هم زړه کېږي. الیاس دا خبره خپلې مور ته وکړي خو مور دغه دا خبره ونه مني او لوکس له چرې هم جوس ورنکړي. دا سلسله د څو ورځې پورې هم دغه شان وچلیږي. مور هره خبره صرف الیاس ته کوي او لوکس په مکمله توګه نظر اندازه کوي. د مور دا رویه دواړه رونه په پریشانۍ کې واچوي چې خیر زموږ پرې مور باندې چل څه شوی دی. د شپې په وخت کې کله چې الیاس په غسلخانه کې خپل غاښونه برش کوي لګیایي نو په دې وخت کې دته د غسلخانې په دیوال باندې یو غټ او یو عجیبه غونډه کې لال بیګ په نظر راشي. دغه لال بیګ نه صرف یروونکی وي بلکې د نورو په نسبت غټ هم وي. الیاس هغه ګیر کی او د نورو کاکروچانو سره په خپل ډبي کې بند کی. د به اکثر داسې کول په شیشه کې به بندول او بیا به ورته ټوله ورځ کتل. دوی د کېدو نه مخکې دواړه رونه په خپلې کمرې کې په موبایل باندې ګیم کوي لګیایي چې ناڅاپه دغلته کې مور راشي او د دواړو نه موبایل په زوره باندې واخلي او ورسره دا ورته هم وایي ما تا ته څو پیره ویلي دي چې د شپې د ناوخته پورې موبایلونه مه ګوره. دغلته کې هم د الیاس مور ته پام چې صرف او صرف همدته خبرې کوي. د دې په وخت کې هغه الیاس ته وایي زما طبیعت ټیک نه دی او زه دا نه غواړم چې ته راته هم بیمار شي. که چېرې موبایل ګورې نو د کور نه بار لاړ شه او هغلته کې ګوره. که فرض کا په سبا باندې څوک هم زموږ کور ته راغلل که خدای دې کړي که میلمانه وي او که چېرته ګاونډیان وي نو ورته وایه چې مور مې اوده ده او په دې سره دوی ته لیټونه مړه کړي او د کمرې نه بار لاړه شي. لوکس په یره الیاس ته وایي پته نشته چې زموږ په دې مور باندې څه شوي دي. هغه ما سره د سره خبرې نه کوي. الیاس خپل ورور له تسلي ورکول شروع کړي. کېدای شي د اپریشن د وجې طبیعت یې ټیک نه وي، اکثر د درد د وجې هم داسې کېږي. دواړه رونه اوده شي او دې نه پس چې څوک هم د دوی کور ته راځي دوی ورته دا یوه خبره کوي چې زموږ مور اوده ده. دوی دواړه رونه په مور باندې نظر ساتل شروع کړي چې خیر د دې رویې په شا باندې اخر وجه څه ده. چې څنګه د ور په ګوټ کې د مور کمرې ته پام وکړي نو ګوري چې مور یې د ډېر وخت راسي شیشې ته ګوري او په دومره غوسې سره په مخ باندې دوی لګي لکه چې د هغې د خپل مخ د سره خوښ نه وي. یوه ورځ دوی چې څنګه بغیر د اجازته د مور په کمره کې ور داخل شي نو ویني چې مور یې د مخ نه پټۍ لرې کړي دي خو بیا هم په صحیح طریقې سره د مور مخ ونه لیدلی شي او مور یې د بچو د اواز په اورېدو سره واپس زر د مخ نه پټۍ ته وکړي. په دې سره دواړه بچې داسې ویریږي چې د خپلې کمرې ور په مور پسې بند کړي. د دې مور چې څنګه په سناسه طریقې سره بند ور کولو کې د دوی نه په سختۍ سره تپوسو کې به خیر تاسو د خپل ور ولې بند کړی او دې نه پس چې کله د دوی د کمرې تالاشي واخلي نو لیټر ورته میلو شي. هغه د الیاس نه پوسو کې دا د کومه لخه راغی چې الیاس ورته دې په جواب کې وایي دا صرف زه اکثر د زړو کتابونو د سوځولو دپاره استعمالوم څه غلط کار دپاره نه. ما هغه لیټر په خپل لاس کې واخلي او ناڅاپه د کور نه بار په منډه باندې لاړ شي او په ځنګل کې ور داخله شي. چېرته کې چې دوی ګوري چې مور یې عجیبه حرکتونه کوي. هغه خپل سر په تیزۍ سره اړقول شروع کړي داسې لګي که چېرې هغه د څه رایادولو کوشش کوي خو دا په حقیقت کې نه وي او دا د دوی دواړو خوب. یوه شپه الیاس غلی د مور کمرې ته لاړ شي دې دپاره چې دا وکتلی شي چې مور مې اوده ده او که نه ویښه ده. هغه یو خپل لال بیګ راواخلي او د مور په مخ باندې ور پرېږدي. په دې سوچ وي که ویښه وي نو ځان نه به یې لرې کړي. هغه لال بیګ په مزه باندې د مور په خوله کې ور دننه شي خو دې باوجود مور یې راپانسي. په دې سره د الیاس یقین پیدا شي چې مور مې ښه پوره اوده ده. هغه زر خپل ورور لوکس د ځان سره یې او دواړه غلي د خپلې کمرې نه بار ته روزي. دوی دواړه د ټول کور تلاشي اخیستل شروع کړي چې په دې وخت کې دوی ته د خپل خاندان یو زوړ البم میلو شي. هغوی چې څنګه په هغه البم کې موجود تصویران کتل شروع کړي نو په هغې کې ورته داسې تصویر میلو شي چې دوی د خپلو نه ځمکو وتښتي. پای
دې تصویر کې دوی مور سره یو بل ښځه هم وي کومه چې بالکل هم د دوی د مور غوندې ښکارېږي او هم د دوی د مور غوندې جامې هم اچولي داسې لګي که چېرې دا دواړه جوړه خویان دي. ایلیس او لوکس ډېر د لاسه یو بل ته په کتو شي ولې چې د هغوی دا شک پیدا شوی و چې کیدای شي دا زموږ اصلي مور نه وي او دا زموږ ترور وي کومه چې موږ لا تر اوسه پورې نه ده لیدلې. دوی په زړه کې دې سره دا یره هم را پیدا شي چې کیدای شي دا ښځه زموږ د مور قاتله وي او زموږ په دې کور باندې قبضه کول غواړي. اوس دې لپاره راغلې ده چې موږ دواړه مړه کړي. دواړه وروڼه فیصله وکړي چې نن نه پس نه موږ په دې ښځه باندې نظر ساتو. دواړه وروڼه واپس د مور کمرې ته لاړ شي او هغلته کې پټ په پټه یو ریکارډر پټ کړي دې دپاره چې د مور په حرکتونو باندې نظر وساتلی شي. د سهار په وخت کې دواړه وروڼه د کور په صفایي کې لګیا شي ولې چې دوی دواړو د مړکوټوالي نه د صفایي سره مینه وه. په صفایي په وخت کې دوی دواړو ته خپله پیشو په نظر راشي کومه چې مړه پرته وي. د دې پرېدو سره دواړو وروڼو له سخته غوسه ورشي او په ذهن کې د مغز سره دا خیال راشي چې دا خامخا دا یې ښځې کار دی. دوی ته رایاشي زموږ مور خو به صفایي سره د حد نه سیوا مینه کوله او که هغه به نو دا ځناور به دلته کې چرې هم نو ولې چې دا به یې سهار وختي غورځولې. په دې غوسه کې دواړه وروڼه د کبانو د شیشې باله په ډبي کې اوبه واچوي او خپله مړه پیشو پکې واچوي. څه وخت پس کله چې مور واپس راشي او دغې د کبانو واله ډبي ته وګوري نو سخته غوسه ورله ورشي او سیده په ایلیس پسې ورشي او تپوس ترې نه وکړي بیخي تا ته مسله څه ده ته ولې داسې عجیبه عجیبه حرکتونه کوې. په دې سره ایلیس هم ورله په غوسې سره جواب ورکړي وی عجیبه حرکتونه زه نه عجیبه حرکتونه خو تاسو کوئ او په چغو چغو کې ورته ووایي وي ته زما مور نه رښتیا راته وایه زما اصلي مور چېرته کې ده. د دې پورېدو سره د مور غوسې دومره سیوا شي چې د ایلیس نه څپېړه وباسي او د دې نه پس په کمره کې هم بند کړي په دې خبره یم زه ستا مور یم ته په خبره باندې ولې نه پوهېږې. څه وخت پس مور چې کله په دې خپلې غوسې باندې سوچ وکړي نو په ژړا شي چې خیر زما په دې زوی باندې چل څه شوی دی. بل خوا ایلیس هم سخت خفه وي چې لوکس ورله تسلي ورکړي وي هېڅ څه فکر مه کوه موږ ته به ډېر زر پته ولګي چې دا زما مور ده او که نه څه بل څوک ده. پر هغه شپه باندې ایلیس یو بل یېروونکی خوب ویني چې ده چاړه راغستلې ده او مور له یې خېټه کټ کړې ده د کوم نه چې بې شمېره لالبیکان را روان. دا لالبیکان به د دې وجې د په خوب کې بار بار راتلل ولې چې دې به ترې ډېر سخت یېرېده. سهار په وخت کې دې مور چې څنګه راپاسي نو ویني چې دواړو وروڼو ورخه کلک ځان ته بند کړی. په دې سره مور له یې واپس غوسه ورشي خو دا ځل په دوی باندې غوسې د وباسلو په ځای باندې په مینه سره یې ورته ووایي وي زویه ایلیس دا ورکولو که تا ته څه پته ده چې تا سره څومره مینه کومه راځه چې دواړه لوبې وکړو هغه لوبې به کوو څنګه چې ته غواړې. خو په دې سره د ایلیس په شک کې لږ غوندې کمې هم رانشي ولې چې هغه ته اوس هم داسې لګي چې زما مور هغه شان زما ورور لوکس نظر انداز کوي. ایلیس ته داسې لګي چې دا ښځه موږ دواړه وروڼه د قصده بېلول غواړي دې دپاره چې د موږ په وژلو کې ورته اسانتیا وي. د لږ غوندې سوچ نه پس ایلیس ورکولو کې او دا ځل دې د مور د واپسۍ نه پس د مور مخ په اول ځل بغیر د پټو نه وویني. د ده د مور مخ اوس په مکمله توګه ټیټ شوي وي چې څه د وجې د ده یاره څه ناسه کمه شي. هغه په مینه کې خپل زوی ایلیس ته ګوري خو د هغې دا کتل د ایلیس د زړه د نرمولو په ځای باندې نور یې هم ویروي او د د لاسه لوکس د لاسه ونیسي او دواړه د کوره په منډه شي. دواړه وروڼه د خپل ځای چرچ ته لاړ شو د هغه ځای پادري ته خپل فریاد وکړي. ایلیس ورته په ژړا کې ووایي زموږ مور په موږ باندې ظلم کوي او موږ ته داسې لګي چې دا زموږ اصلي مور نه ده د خدای دپاره زموږ څه مرسته وکړه. پادري د دوی د خبرې اورېدو په ځای باندې په دوی پورې په خندا شي. د نن سبا واړه خو د مور پلار نه په وړو خبرو باندې خفه کېږي پته نشته چې دوی به لاسه کېږي. پادري دغلته پولیس راوغواړي او پولیس دواړه وروڼه کور ته د بوتلو فیصله وکړي. دوی کور ته په رسولو سره د پولیس والا د دوی مور سره خبره وکړي چې مور یې دې په جواب کې د پولیس والا ته ووایي وي څه وخت مخکې زما په ګاډي کې اکسیډنټ وشو د څه له وجې چې زما مخ تر دې حده پورې خراب شو چې ما پلاستیک سرجري وکړه. هغه د پولیس والا ته دا هم ووایي وي زه خپل خاوند پرېښودلی یم د څه د وجې چې ذهني حالت مې خراب شوی او بیا مې پکې لا اکسیډنټ هم وشو. کیدای شي همدا وجه ده چې بچو باندې مې چېرته غوسه کړې وي او هغوی رانه خفه شوي وي. پولیس د دې خبرو په اورېدو سره مطمئن شي او د دغه ځای نه لاړ شي. د پولیس والا تلو نه پس مور دواړه بچي کور ته رادننه کړي او په دې سره سخت تکلیف ته به ورسي چې زما خپل بچي زما نه یېرېږي. هم په دې غم کې دا خپله د نشې دوا وخوري او اوده شي. په سبا باندې د مور چې څنګه سترګې وغړېږي نو ګوري چې هغه هم په خپل کټ پورې تړلې شوې ده. د هغې لاسونه او خپې په دومره مضبوطۍ سره په سروشن ټیپ باندې تړلې شوي وو چې هغې لق هم نشو وهلی او مخامخ ورته ایلیس او لوکس ولاړو. هغوی دواړو په خپلو مخونو باندې عجیبه غوندې ماسکونه اچولي وو. ایلیس په سختۍ سره مور ته ووایي وي رښتیا وایه زموږ اصلي مور چېرته ده او ته یې څوک. په دې سره مور ورته په ژړا شي وي هم زه ستا مور یم ته زما په دې خبره باندې یقین ولې نه کوې په تا څه چل شوي. ایلیس ته نه بل تپوس وکړي وي که چېرې ته زموږ مور یې نو ته بیا لوکس سره خبرې ولې نه
کې د دې پورې دوسره مورې په سلګو په جړا شي خو بیا هم د دې په شا وجه ورته نه وای او حقیقت د ځان سره پټ وسات. د نه پس ایلیس هغه ته هغه تصویر وخای په کم کې چې هم د دې غونډه خزا په تصویر کې دې سره موجوده و. هغه په چوغ کې د مور ته پوسو کې ودا خزا سوکتا کوم چې بالکل ستا غون تخکاریږي رښتیا وایا چې مور ورلا په جړا کې جواب ورکي ودا زما یو ملګری با کوم چې په شکل کې هم زما غونته با او هر وخت په زما غونته جامې اچولې. د مور دا جواب ایلیس لا غوسه ورولي او داسې ورته لګي زمنګ د مور مونږ ته دروغ وي درې د وجه مور لا په مخ باندې اوبه ورواړي د زوی د دې رویې په لیدو سره مور په بې وسۍ کې په جړا شي او زوی ته وایي په دې کې زما هیڅ قصور نشته زه خو ستا مور یم. د مور دا جړا د ایلیس زړه مات کی او چې کله په دې خپل رویې باندې سوچ وکړي نو ورته لګي چې واقعي زه خو په دې خپل مور باندې ظلم کوم. هغه څنګه مور دروازه د بلواله په دې وخت کې لوکس د شانه ودري او ورته وایي ودا تسکه مونږ په دې باندې یقین نشو کولی. لوکس هغه ترایات کی زمونږ د مور په مخ باندې اوازه خابه خو ګوره د اوبو داړولو د وجې هغه نقلي زخه ختم شوه. دینه پته لګي چې دا ښځه دروغجنه ده. دې په لیدو سره د ایلیس په غوسه کې نور هم اضافه وشي او د مور ته پوسو کې وي تا دا نقلي زخه ولې جوړه کړې به اوس خو دا ثابت شو چې ته واقعي زموږ مور نه. دې په جواب کې مور ورته په چغو شي زویا د مخ د اپریشن نه پس په مخ کې ډېرې زیاتې تبدیلۍ راځي د وجې زما هغه زغه هم ختمه شوه ولې تا ته پته نشته چې ما اکسیډنټ شوی دی. په دې سره ایلیس خاموش شي خو ایلیکس ورته یو بل خبره یاد کی. هغه ورته د مور یو زړه ویډیو خا یو ورته وای ودا وګوره زمونږ د مور سترګې خړې وي او د دې ښځې شنې دي. دې په جواب کې مور ورته وای زه خو اوس هم هغه خړ لینزونه اچوم خو په اصل کې زما سترګې شنې دي دا خو ما صرف اوس د خوب د وجه هغه لینزونه لرې کړي دي. خو دواړه رونه اوس د هغې په یوې خبرې هم یقین کولو تیار نه. هغوی دواړه د مور په خولې باندې سلوشن ټیپ ولګوي دې دپاره چې باقي دروغ ونه وایي. په دې وخت کې دوی کور ته څه خلک راشي کوم چې د چاندې د غونډولو دپاره راغلي. ایلیس د خپل مور د بیګه پیسې روباسي هغوی له ورکې دې دپاره چې زر تر زره دغه ځای نه لاړ شي. مور ته چې څنګه ښکته د چا له موجودګۍ احساس وشي نو هغه په چغو شي او په خپلې خولې باندې لګېدلې ټیپ په ژبه باندې په مزه خوا کړي. د مور د اواز په اورېدو سره ایلیس سخت ویریږي ولې چې هغه سره دا یېره وي کچرې دا شور چا واورېده او پولیس له اطلاع ورکړه نو بیا به پولیس ما ګرفتارې. هغه د مغز سره براوخیږي او د الفي په ذریعې سره مور لا په سختۍ سره شونډې بندې کړي. وخت تېرېږي او په دې کې ماښام شي چې د خوراک په وخت کې ایلیس ته ولګي چې ډېر وخت وشو مور مې هیڅ قسمه څه خوراک نه دی کړی. دې د وجې هغه د مور خواله پیزا یوسي او د قینچې په ذریعې سره د مور د شونډو د کلا بخلو په کوشش کې لګیا شي. خو ولې چې دې په دې کار کې ماهر نه و درې د وجې په قینچې باندې مور له شونډې کټ کړي د څه د وجې چې د مور نه وینې روانې شي په دومره تیزۍ سره چې ټول اسباب پسقا شي. دا منظر حد نه سیوا خوفناک خو د لوکس خبرو ایلیس داسې په خپل قابو کې اغوستلې وي چې هغه په مور باندې هیڅ قسم رحم کولو تیار نه وي. دې نه پس هغه د مور ته پوسو کې وي که چېرې باقي راته تا رښتیا ونه ویل نو پوره کور ته به اور ورته کمو پکې به تا هم اوس وځومه. خو مور ورته بار هم هغه خبره کوي چې ایلیس زه ستا مور یم ته خپله مور وجنې. دې نه پس مور هغه راز کولا بخل شروع کی کوم چې هغه د ډېر وخت راز ځان سره پټ ساتلی. هغه زوی ته وایي بې زویه بس باقي دا خبر ومنه چې ستا ورور لوکس په دې دنیا کې نشته. هغه زما زوی ما ته هم په دې سره سخت تکلیف میلاویږي خو همدا رښتیا دي. دې په اورېدو سره ایلیس په چغو شي او په خفګان کې مور ته وایي ودا ته دروغ وایې لوکس خدا سره ما سره په خوا کې ولاړ دی همدلته کې موجود دی. مور ورته په جلا کې وایي څه وخت مخکې تاسو دواړو لوبې کولې چې ستا د یوې وړې غوندې غلطۍ د وجې هغه مړ شوی دی او تا ته داسې لګي چې هغه تا وژلی دی. دغې واقعې تا په مزغو باندې داسې زور ولچولی دی چې ستا ورور اوس مړ دی او تا ته داسې لګي چې هغه دا د ما سره په خوا کې موجود دی. تا مزغو دغه یو نقلي تصویر جوړ کړی دی چې څه د به تا ته داسې لګي چې هغه تا سره په هر ځای کې موجود وي. خو زوی ورته بار دا خبره کوي چې دا ته دروغ وایې. هغه زوی له د تسلۍ ورکولو دپاره ورته وایي که چېرې ته په دې باندې خوشحالېږې چې زه لوکس سره خبرې کوم نو بس صحیح ده نن نه پس به موږ درې باندې یو ځای لوبې کوو. خو کله چې ایلیس د مور نه د پوسو کي چې دا راته ووایه چې لوکس په کوم ځای کې دی نو مور په غلطۍ سره یو داسې ځای ورته یاد کړي په کوم ځای کې چې هغه نه وي ولې چې هغې ته لوکس د سره په نظر راته نه. دا خبر د ایلیس دپاره اخري ثبوت جوړ شي چې د مور اوس هم د قصد نظر اندازه کوي. ډېر غوسې د لاسه لوکس چغه ووهي بیته زما مور نه او ټول کور ته اور ورته کړي او په خپله باندې بار ته روزي. دې څنګه د کوره بار روزي نو د وهم په دې وخت کې دومره سیبا شي چې لوکس سره خپله خیالي مور ورله هم دغلته کې راشي او خندا کې درته ووایي وي اوس دې لا هر څه ټیک کړل او په حقیقت کې د اصلي مور وژلې وه. ده ته اوس هم داسې دی چې پای حادثه کې لوکس ژوندی و او دا ما چې کومه ښځه مړه کړه دا زما مور نه وه. د رور غم ده په مزغو باندې داسې سور چې ته اوس
هم داسې لګېدل چې زما ورور لا اوس هم ما سره موجود دی. څه وخت پس دغلته کې د فایر بریګیډ والا راشي او د دوی د کور اور مړ کړي، پولیس په ایلس پسې په ګرځېدو شي خو هغه ورته په یو ځای کې هم ملو نشي. تاسو ته دا نانې کهاني څنګه ولګېده؟ ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ. ملاویږو په یو نوي ویډیو سره، ما له راکړئ اجازت. بای بای.